د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. پنجشیر د افغانستان په شمال کې پروت ولایت ده. 20 کاله وړاندې پنجشیر ولایت نه بلکې یو ولسوالۍ وه، خو کله چې امریکایي یرغل په افغانستان راغی او د دغه سیمې زیاتره جنرالان چې په تیر حکومت کې لوړې وظیفې هم درلودلې او د اسلامي امارت سره یې جګړې کولې، د پنجشیر ولسوالۍ یې په یو ولایت واړوله. د پنجشیر ولایت د احمد شاه مسعود د زیږېدو ځای و، هغه چې د اسلامي امارت په لومړي دور کې د اسلامي امارت سره جګړه کوله. احمد شاه مسعود یو له هغه رهبرانو څخه و چې د روس پر وړاندې یې جګړه کوله، خو کله چې د روس پر وړاندې د افغانانو جهاد نتیجه ورکړه او روسان مات شول او کمونیستي دولت له منځه ولاړل، دغه جهادي رهبرانو پر خپل منځ کې سره واړول. د استاد سیاف او هزاره ګانو، د حکمتیار او همدارنګه احمد شاه مسعود جګړې هغه څه و چې کابل یې لوله پکړ. د دوی خپلمنځي مشکلات تر ډېره حده زیات شول چې د جوړجاړي او حل کېدو وړ نه وو. د هغه وخت جهادي رهبرانو همدارنګه قومي مشرانو مختلف هیوادونو هڅه وکړه چې دغه جهادي رهبرانو ته قناعت ورکړي ترڅو په خپل منځ کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې دوی او افغانانو ته د منلو وړ وي، خو دا هغه څه و چې ترسره نه شول. بالاخره حالات دې ته ورسېده چې د افغانستان کورنۍ حالات داسې شو چې هیڅ چا هم پرې باور نه کوه. دغه رهبران ان تر دې حده ورسېدل چې د نجونو پر ځای به یې هلکان تښتول او له هغوی سره به یې ودونه کول. سیمه ییز قومندانانو پاټکونه واچول، له خلکو به یې په دغه پاټکونو کې په زوره پیسې اخیستلې او هغه ښایسته هلکان به یې چې لیدل په زوره به یې له موټرونو څخه کښته کول او ځان سره به یې په پوستو کې ایسارول. خو هغه وایي چې د ظلم کاسه نسکوره ده. هغه کسان چې د دوی تر قومندې لاندې جهاد کوه، د دوی له منځه داسې کسان راپورته شول، هغوی د جهاد د ثمرې په ارمان له دوی سره یو ځای جګړه کوله. خو کله چې دوی منحرف شول نو د همدوی پر ضد راپاڅېدل. لومړی پاڅون یې له قندهار څخه وکړ. کله چې د دغه پاڅون غږ واورېدل شو، په ټول هیواد کې د دې ملاتړ وشو. په لنډ وخت کې دغه جهادي رهبران د هیواد تر څنډو وزغلول، خو د دوی له جملې څخه یو احمد شاه مسعود او ځینې نور هغه پاتې وو چې دوی قومي روحیه درلودله او د دغه نوي راټوکېدلي تنظیم چې طالبان نومېدل پر وړاندې یې جګړه کوله. احمد شاه مسعود او ورتښتېدلو کسانو په پنجشیر کې د دغه نوي حکومت پر وړاندې جګړه کوله، خو په پنجشیر کې هم د دوی خپنه ټینګېدله. احمد شاه مسعود له وژل کېدو سره سم دغه کسان نور د ټینګې نه وړ، خو د دوی بخت هلته کار وکړ چې په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې رامنځته شوې. دوی د امریکا له ملاتړ څخه برخمن شول او د امریکایانو په ملاتړ یې پر کابل یرغل راوړ او دغه نوی جوړ شوی حکومت یې بیرته ونړاوه. په عربي کې یو متل ده چې وایي کل شیء یرجع الی اصله، هر شی خپل اصل ته بیرته ورګرځي. کله چې جمهوریت هم نتیجه ورنکړه او بیرته مات شو، هغه کسان چې د جمهوریت خوا کې وو بیرته نورو هیوادونو ته ولاړل، خو څوک چې پاتې شو هغه هم دغه پنجشیري لنډغر وو چې بیرته پنجشیر ته د مقاومت لپاره لاړل. خو دوی هلته څو ورځې دوام هم ونه کړ او له پنجشیر څخه هم ورک شول او پنجشیر اسلامي امارت ترې ونیوه. دوی بیا د مقاومت ډنډورې وغږولې او یو ځل بیا یې د مقاومت په نوم یو داسې باغیتوب شروع کړ چې هیڅ شرعي دلیل نه لري. د پنجشیر خلک احناف مسلمانان دي، هغوی د دوی لخوا غولول شوي دي. څرنګه چې په افغانستان کې غربت ډیر ده او دغه کسان د دغه غریبو کسانو څخه استفاده کوي، د ډیر کمو پیسو په بدل کې دوی استخدام کوي او دوی ته یې د دې پر ځای چې اسلامي روحیه ورکړي یو قومي روحیه ورکوي او ورته د قومیت درس ورکوي. د پنجشیر خلک چې احناف مسلمانان دي د دغه کسانو لخوا غولول شوي. راځو دې ته چې دغه کسان اوس د افغانستان اسلامي امارت سره څه ډول تعامل لري. له هغې وروسته چې پنجشیر د اسلامي امارت لخوا ونیول شول، پنجشیري خلک د حقیقت په درک کولو سره اوس څه فکر کوي او آیا دوی اوس د افغانستان د اسلامي امارت څخه ملاتړ کوي او که نه یې کوي. راځئ دغه خبرې د افغانستان اسلامي امارت د مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد څخه واورو چې آیا د دغه سیمې کسان اوس هم د اسلامي امارت سره کوم مشکل لري او یا هم دوی د اسلامي امارت سره اوس د حقیقت له لیدلو څخه وروسته یو ځای شوي دي او د اسلامي امارت پر وړاندې کوم مزاحمت نه جوړوي. یوه خبره چې د ژمي په راتلو سره د هندوکش لوړې څوکې په واورو پوښل شوي دي او هغه مقاومتیان چې دغه سیمې کې غولېدلي وو، ځینې یې پخوا تسلیم شوي وو او ځینې یې چې غرونو ته جګ شوي وو د واورې له امله
د هیڅ حرکت توان نه لري او دغه سیمه په مکمل ډول د دوی څخه پاکه شوې ده. راځئ د پنجشیر په اړه د ښاغلي ذبیح الله مجاهد دغه وینا اورو چې دې پوښتنې ته یې ځواب ویلی ده چې د پنجشیر خلک د اسلامي امارت سره څه ډول کړه وړه کوي او آیا د اسلامي امارت څخه ملاتړ کوي او که نه. بگویم که همکاری امارت اسلامی افغانستان با تمام مردم خود در حد اکثر و حد آخر است. ما اخلاص داریم با تمام مردم ان شاء الله و مردم هم حال حس کرده. ما گفتم پروپاگاند و تبلیغات که علیه مجاهدین شده بود شاید آل زدوده شده باشه و از بین بره، ولی شاید مشکلات را مردم داشته باشن از لحاظ فقر و بیکاری که مسئله تمام یک ولایت و یک ولسوالی و یک قریه نیست، بلکه مسئله تمام وطن است. ما تلاش می‌ورزیم که فقر و بیکاری از بین بره، ولی از لحاظ امنیت در پنجشیر امنیتی بهتر وجود داره، افهام و تفهیم با مردم وجود داره و همچنان اعتماد مردم با نظام هست وجود داره و امارات اسلامی تمام ارگان‌های خدماتی را گفته کجا فعالیت خوب داشته باشن، خدمات خوب داشته باشن در بخش صحت و فوایدنامه و مسائل دیگر کجا رسیدگی صورت بگیره، کمک‌ها به مردم شود، در هوای سرد با مردم توجه صورت بگیره و کدام رابندانی واقع نشه. بر صورت ما در خدمت مردم هستیم و این مردم هم میره درک کرده. حال به حد مردم محترم پنجشیر با ما همکار هستند و درک کردن که وضعیت تو چیز نبوده که آنها در مورد مجاهدین شنیده بودن. امنیت مردم تامین باشه، حقوقشان رسیدگی باشه. مسئولین پنجشیر بار بار تغییر و تبدیل شدن به خاطر که اونجا بهبود به وجود بیاد، مردم اعتمادشان به سر کسب شد. دیگه زمانی که امارت اسلامی افغانستان در خدمت مردم قرار داشته باشه، ما باوری هستیم که به نام مقاومت به کسی بهانه نمیمانم. مقاومت علیه چی و علیه کدام هدف؟ اگر نظام واحد به نفع مردم ما نمی بود، مردم ما مبارزه نمیکردن به خاطر این چیز. اگر آزادی به نفع مردم ما نمی بود، مردم ما 20 سال مبارزه علیه قدرت جهانی نمیکردن. تمام چیزایی که به میان آمده و امارات اسلامی او را سرپرستی میکنه چیزایی است که به نفع ملت ما بوده و به خیر ملت ما. پس به نام مقاومت اگر کسی مزاحمت میکنه بدون شک بغاوت است و کوبیده خواهد شد. و ما مطمئن هستیم که همچون چیز تا حال نیست. در اعلانات و در فیسبوک و توییتر شاید ما مثالای همچون چیز را داشته باشیم، عملا ما چیزی را نمیبینیم. قضیه نورستان هم وقتا چیز دیگری بود، چیز نبود که دشمن گفت. در یک جای از اثر بی احتیاطی کدام آتش سوزی صورت گرفته بود، باز رقب آتش سوزی چند فایر شده بود. همونجا خودمون کسایی که جا نگهبانای یک پوسته بودن فایر کرده بودن و سوء تفاهم به وجود آمده بود. بعداً چند تن در این مورد گرفتار هم شدن به خاطر تحقیقات که چی موضوع بود، ولی اثری از مقاومت ما نمیبینیم و نبود. نظر بمی داستا د تلو پلار لګیدا پژوند بمی لړم د انتظار نه لګیدا نظر بمی داستا د تلو پلار لګیدا پژوند بمی لړم د انتظار نه لګیدا